السلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن ورځې ویډیو مو د ښه او بد انسان فرق او څنګه کولی شو ښه انسان واوسېږو. تاسو عام انسانان عموما داسې باور لري ښه انسان هغه دی چې اورېدونکی خاصیت ولري، دوی واوري. بد انسان هغه دی چې دوی نه اوري، یا مثلا د دوی سره بد برخورد کوي یا د دوی سره غلط رویه کوي. عموما بد اوصاف د بد انسان ښودل سوي دي او ښه اوصاف د ښه انسان ښودل سوي دي. او په دنیا کې د ښه اوصاف لرونکي شخص سره مینه کیږي او د بد اوصاف لرونکي شخص سره نفرت کیږي. تاسو بعض وخت یو څوک مثلا د اخلاقی مشکلات سره مخ سي یا هم نشه وکړي، معتاد سي، بیا وروسته دوی ته یو احساس پیدا کیږي چې والله زه بد انسان یم. یا په ټولنه کې که یو غلطي یو ځوان کوي، بیا دا خلک هغه ډیر وشړي او ډیر په ټولنه کې نفرت ځینې کیږي. دا ولې کیږي؟ په 2025 کې د رویې ساینس یا هم روانشناسي دا وایي چې په دنیا کې ښه او بد انسانان نشته. روانشناسي وایي ښه انسان او بد انسان نشته. موږ ټول یو رقم انسانان یو. زموږ سره بد رویه، بد برخورد یا بد کار، یا مثلا نشه کول، مثلا قاچاق کول د مخدره موادو، زندان ته تلل، یا مثلا هر هغه کار چې موږ به زندان ته بیایي یا هم موږ به د اعدام و رسۍ ته درایي، یا هم مثلا زموږ رنګ په ټولنه کې رابدوي. دا هغه شیان دي چې موږ نفرت ځینې کوو او هغه کس چې کار وکړي د داسې هم نفرت کوو. روانشناسي وایي چې نه. روانشناسي وایي ستاسو سره دوه ډوله انسانان غلط چم کوي، یا په ټولنه کې عموما خلک د دوو مشکلاتو پر اساس بد کوي. یو ناعلمي او بل ناروغي. ناروغي موږ ټیسټ وایو، هغه څوک چې رواني ستونزې لري، هغه څوک چې طبیعت یې اوري، هغه څوک چې خپل پر ځان کنټرول نه لري. او ناعلمه کس اشتباه کوي. ناعلمه کس معنا نه آګاه، معنا علم نه لري، معلومات نه لري د دنیا په اړه. دغه دوه کسان په دنیا کې بد کارونه کوي او خلک نفرت ځینې کوي. موږ وایو راځئ نفرت ځینې ونه کړو. د ناعلمۍ علاج علم دی، د ناروغۍ علاج دوا ده او نورماله پاتې کېدل دي. تاسو پوهېږئ هغه انسان چې هر څومره آرام وي، عکس العمل نه ښکاره کوي، آرامښت لري، سکون لري، دغه انسان ته موږ نورماله کس وایو. او هغه کس چې آرامي نه لري، جنجالونه کوي، دعوې کوي، دا کس ته موږ آرام کس نه وایو. دې کس ته موږ مریض کس یا هم ناعلمه کس وایو. دا کسان موږ ټرین کوو، موږ مطالب ورته وړاندې کوو تر څو دوی معلومات حاصل کړي. په دا دنیا کې ښه او بد انسان نشته، بلکې ناعلمه او ناروغ انسانان دي چې موږ د بد په سترګو ورته ګورو. باید د بد په سترګو ورته ونه ګورو، بلکې باید مثبت دید دوی ته ورلو. که تاسو د ناعلمه کس سره مخ کېږئ او هغه تاسو ته ضرر رسوي، تاسو کوشش وکړئ هغه روانشناس ته وهڅوئ چې ولاړ سي. دویم موضوع د ناروغ کس سره مخ کېږئ، د ناروغ کس تداوي هم کېږي. یعنې په دې دنیا کې بد او ښه نشته. زموږ سره دا پکار ده چې موږ په ټولنه کې د چا څخه ډېره توقع ونه کړو او ډېره ګیله ځینې ونه کړو. هغه څوک چې زموږ سره مثلا نن بد کوي، هغه کیدای شي د یو بل چا د نړۍ قهرمان وي. یعنې یو انسان چې موږ ته بد تمام سي، ټولو انسانانو ته بد نه تمامیږي. هر انسان لکه څه رقم چې زموږ چهرې فرق لري د انسانانو، دغه رقم زموږ ذهنونه هم فرق لري. دا زما چهره ده، زما چهره ستاسو فرق لري. زما د ژوند داستان هم ستاسو فرق لري، زما د ژوند مشکلات هم ستاسو فرق لري. نو دغه رقم انسانان یو د بل څخه فرق لري. که تاسو غواړئ آرام ژوند ولرئ، ښه ژوند ولرئ، کوشش وکړئ انسانان درک کړئ. درک کې تاسو چیش ته رسېږئ؟ کله چې یو انسان بد کوي، تاسو وایاست چې یا ناعلمه دی یا ناروغ دی. دواړه باید پوه کړل سي، نه چې نفرت ځینې وکړو. نو راځئ د نفرت پر ځای یو بل درک کړو او مینه یو بل ته ورکړو. او هر انسان چې کوشش وکړي چې په خپل ځان کې په آرامښت پسې وګرځېږي. که تاسو خپل په ځان کې په آرامښت پسې وګرځېږئ، تاسو به یو باسکونه، آرام او نه منفي عکس العمل لرونکی کس واوسېږئ. که تاسو خپل د ځان سره هڅه وکړئ چې نو آرامښت په خپل ځان کې پیدا کړئ، بیا تاسو د مشکلاتو، د زندانو، د اشتباهاتو څخه هم ځان خلاصولی شئ. په دې هیله چې په دغه هدف چې مې درلودی، دا مې در تاسو پورې رسولی. مننه چې خوښ مو ونیوئ.